السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، زما په خپل نیت اراده ده چې زه تاسو ته په یو څو ویډیوګانو کې د مونځ مکمل ترجمه بیان کم، ځکه چې اکثر خلک داسې وي چې یو خو په دغه مونځ کې الفاظ نه برابر، او که بیا الفاظ برابر وي د هغوی د دغه مونځ ترجمه نه ورځي، او دوی خواهشمند وي چې موږ د دغه مونځ ترجمه زده کړو. او دویمه وجه دا ده چې اکثر له مور پلار دا غواړي چې زمونږ ماشومان بچیان د دغه مونځ ترجمه زده کړي او دغه مونځ مکمل په ترجمې سره زده کړي. نو په دې بنیاد باندې زما دا اراده ده چې انشاءالله العزیز تاسو ته په یو څو ویډیوګانو کې د مکمل مونځ ترجمه بیان کړم، او تاسو دغه ویډیوګانې ټول چې په خپله باندې وګورئ، او انشاءالله العزیز تاسو ته به دې نه ډېره فایده حاصله شي. نن به زه صرف تاسو سره د اعوذ بالله بسم الله او د ثنا ترجمه په دغه ویډیو کې بیان کړم او هغه به سره شیر کړم. ټول اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ ز پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوی نه. اعوذ ز پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوی نه. بسم الله په نوم د الله، الرحمن چې عام مهربانه دی په دنیا کې په هر چا باندې، الرحیمی چې خاص مهربانه دی په ورځ د قیامت باندې، خاص په مسلمانانو باندې. زه شروع کوم، دغه زه شروع کوم دا تاسو په اول کې ویلی شي لکه دغه رقم بسم الله. زه شروع کوم په نامه د الله، الرحمن چې عام مهربانه، الرحیم چې خاص رحم کوونکی دی. سبحانک اللهم، اکثر دلته خلک غلطي کوي، صبح یعنی با باندې چې دی زبر وایي، دلته چې زبر نشته بلکې دلته غړوندی دی چې موږ ورته په پښتو کې غړوندی وایي. سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک، دلته اکثر خلک غلطي کوي وتبارک اسمک، یعنی دلته شد راوړي او دغه شد نه دی راوړل پکار. وتبارک اسمک د با نه وروسته چې دی دلته الف دی، نو د با به چې لږه اوږدوي. وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک، دلته چې دی ثنا ویلی شي، دا د مونځ په ابتدا کې وي. زه تاسو سره اوس ترجمه شیر کوم. سبحانک اللهم، ای الله مونږ پاکي بیانو دستا. سبحانک اللهم، ای الله مونږ پاکي بیانو دستا. وبحمدک او حمد دستا. وتبارک اسمک او مبارک ته نوم دستا. وتعالى جدک او اوچت شان دستا. ولا اله او نشته دی لایق ته عبادت غیرک بغیر دستانه. یو ځل سره بیا وایم، سبحانک اللهم، ای الله مونږ پاکي بیانو دستا. وبحمدک او حمد دستا. وتبارک اسمک او مبارک ته نوم دستا. وتعالى جدک او اوچت شان دستا. ولا اله او نشته لایق ته عبادت غیرک بغیر دستانه. دا چې تاسو سره ما په دغه ویډیو کې اعوذ بالله بسم الله او د ثنا صرف خالص ترجمه شیر کړه او ثنا الفاظ می تاسو ته برابر کړل. ان شاء الله العزیز په بل ویډیو کې به تاسو ته صرف د سوره فاتحه یعنی الحمد شریف چې کوم ولد ضالین پورې ده هغه ترجمه او د هغه تلفظ الفاظ به تاسو سره ان شاء الله شیر کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.